یارانو دا ترایه راولوېده. تازه او ښه خبر، د افغانستان په زابل ولایت کې د بهرنیو ډرون الوتکه چې د افغانستان فضا اشغال کړې وه نسکوره سول او د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو له ځانه سره یوړل. دا چې یا د بهرنۍ ډرون الوتکه چا څنګه او چیرته نسکوره کړل یا د ډرون الوتکه د کوم هیواد وه او په اړه یې د اسلامي امارت چارواکي څه وایي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په زابل ولایت کې د بهرنیو ډرون الوتکه سقوط او نسکوره سوې. پرون د پنجشنبې په ورځ ځینو رسنیو راپورونه ورکړل چې په زابل ولایت کې د بهرنیو ډرون الوتکه د ناقانونه ګزمې پر مهال چې د افغانستان فضا اشغال کړې وه سقوط سول. د یادې ډرون الوتکې د سقوط ویډیو پر ټولنیزو رسنیو نشر سوې چې پکښې څو تنه غیر نظامي کسان له یادې نسکورې سوي الوتکې چاپیر سوي او د اسلامي امارت د ځواکونو ستاینه کوي او د یادې ډرون الوتکې حالت بیانوي. د دغه سقوط سوي الوتکې هر وزر تر 6 مترو رسیږي او همدارنګه د غټ شکل او لویو څرخونو درلودونکې ده. پر دغه ډرون الوتکې د ایران د بي پیلوټه الوتکو نښانې څرګندیږي او ویل کیږي چې دغه سقوط سوې الوتکه د ایران هیواد مربوط ده. خو د افغانستان اسلامي امارت د دغه ډرون الوتکې د سقوط راپورونه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ډرون الوتکه زابل ولایت کې نه ده سقوط سوې. څه موده مخکې هم دې ته ورته ډرون الوتکه د هرات ولایت اسلام قلعه بندر ته څیرمه نسکوره سوې وه چې وروسته د اسلامي امارت د ځواکونو لاسته ورغلې او له ځانه سره د یو رینجر ډوله موټر په باډۍ کې انتقال کړې. د دغه یادو الوتکو د سقوط خبرونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې څه موده مخکې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغان ځواکونو په فراغت غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان فضا اوس هم د بهرنیو له لوري اشغال سوې ده. دغه ډرون الوتکې په داسې حال نسکوریږي چې څه موده مخکې یو افغان انجینر ذبیح الله د جنرال موبین په مالي لګښت یوه ځیرک ډرون الوتکه جوړه کړل چې وروسته یې د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته ډالۍ کړل. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.